السلام علیکم ملګرو. څنګه چې ما تاسو ته ویلي، زه به تاسو سره د ښه پوهه خلکو د کتاب یا د ډایرۍ نه غزل تاسو سره شریک کوم. نو نن ما تاسو ته د خپل استاد محترم اسیر مینګل صاحب چې په نوخار کالج کې زما استاد پاتې شوی دی، نوخار پوسټ ګریجویټ کالج کې، او اوس په پېښور پوهنتون کې پروفیسر هم دی او ډېر ځانګړی جوور سوچ لري. وی زړه ډوبوي راته وږمې په ما څه چل اونشي، زړه ډوبوي راته وږمې په ما څه چل اونشي، شپې د چا زلفې کړې خورې په ما څه چل اونشي. د پښتنو د خودسرۍ د سرکشۍ د لاسه، د پښتنو د خودسرۍ د سرکشۍ د لاسه، پښتنو د پښتنو شاړې کوڅې په ما څه چل اونشي، د پښتنو د خودسرۍ د سرکشۍ د لاسه، د پښتنو شاړې کوڅې په ما څه چل اونشي. زه هلته نه ورځم نږدې په ما څه چل اونشي، د خاموشۍ جوور دریاب نه زما ویره کیږي، د خاموشۍ جوور دریاب نه زما ویره کیږي. زه هلته نه ورځم نږدې په ما څه چل ونشي، او زړه د باغي اولاد په شانې د سینې نه تښتي، زړه د باغي اولاد په شانې د سینې نه تښتي. زړه نه مې اوزه اندېښنې په ما څه چل ونشي. او آخري مقطع ده وایي چې منګله ته چې جادوګر یې د سکڼي لفظونو، منګله ته چې جادوګر یې د سکڼي لفظونو، نه لولم زه د تا نغمې په ما څه چل ونشي. ډیره مینه او احترامات ملګرو، ډیر دروند نظر لري او امید لرم چې ستاسو به هم خوښ شوی. ما ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.